چې تاسو په وجود کې پړسوب راځي نو د دې زړ ټیک کېدو دپاره درې داسې د طاقت څیزونه زه تاسو ته ښیم چې د هغې سره ستاسو په وجود کې پړسوب زړ ټیک کېږي او دې پړسوب ته په میډیکل کې ایډیما ویلی شي. خو د دې څیزونو نه وړاندې موږ ته دا پیژندل ضروري دي چې زموږ په وجود کې پړسوب ولې راځي او د څه د وجې راځي. نو ګورئ زموږ په وجود کې په کروړاو باندې سیلونه لګېدلي دي او په دې سیلونو کې پمپونه لګېدلي دي لکه څنګه عام پمپونه وي چې اوبه د یو طرف نه بل طرف ته وړي او راوړي او دې پمپونو ته سوډیم پوټاشیم پمپ ویلی شي. نو کله هم چې د انسان په وجود کې کم دا سوډیم او د پوټاشیم ترتیب دی په سیلونو کې نو دا چې د یو طرف نه بل طرف ته نه ځي او په دې پمپونو کې پرخ راشي یعنی دا خراب شي نو د دې د وجې د انسان په وجود کې پړسوب راځي. او دویم دا چې د زړه د وجې هم په وجود کې پړسوب راتلی شي او دریم دا چې د ګردو د وجې هم په وجود کې پړسوب راتلی شي او څلورم دا چې د ینې د وجې هم په وجود کې پړسوب راتلی شي او پنځم دا چې زموږ په وجود کې څومره رګونه دي د هغې د وجې هم په وجود کې پړسوب راتلی شي او شپږم دا چې ځینې داسې میډیسن دي چې د هغې استعمال د وجې هم په وجود کې پړسوب راتلی شي. نو دا درې څیزونه به تاسو څنګه استعمالوئ په دې باندې لږ شان وضاحت پکار دی او دا لږ شان وضاحت په تاسو ته په نیکسټ ویډیو کې میلاویږي ځکه چې په دې شارټ ویډیو کې هغه وضاحت نه راځي. نو هغې دپاره که چېرې تاسو زموږ دا اکاونټ نوي فالو کړی نو تاسو دا ډیر مستقیم اکاونټ فالو کړئ چې ستاسو د صحت او ستاسو دپاره ستاسو ته په پښتو کې همدغه شان میډیکل معلومات میلاویږي. شکریہ.